دا زما استا یاری ساحج بدار په شبنم کې چې طوفان او سیلاب راشي. د لیونی فلسفي او شاعر خان عبدالغني خان د 21 تلین پر مناسبت د اتوار په ورځ د عوامي نشتلګون سیند څانګې لخوا په باچا خان مرکز کراچۍ کې یوه دستوره وشوه چې پکې د ګوند د صوبایي چارواکو ترڅنګ شاعرانو، لیکوالانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. پر دې موقع شاعرانو په نظمیه او سیاسي مشرانو په خپلو ویناګانو کې د غني خان په ژوند او فکر رڼا واچوله. هغې کې بغاوت وو د باس معاشرې د هغه رواجونو د هغې پرسوده رواجونو د هغې کې بغاوت وو. څه چې ویلي دي ډېر په نډر او په بېباک اندازې ویلي دي. د عوامي نشتلګون د اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک ویل چې د غني خان شخصیت یو ګڼ اړخیزه شخصیت دی او د هغه په شاعرۍ کې هم بلها رنګونه دي، خو په هغه د پوهې لپاره باید پښتون ولس تر ټولو وړاندې پښتو ژبه لوستل او لیکل زده کړي. دی پټان ته وګورې په هغې کې هغوی په خپله وایي چې زه خو په دې فخر کوم چې زه د دې قوم اندام یم، خو افسوس اظهار هغه کړی دی چې زما قوم 98% الیټریټ دی. مونږ کې یو تاثر باز خلک دا ورکوي چې لکه ته ډېر ایجوکیټډ به په دې وي چې ته ووایې چې زه پښتو لیکلی نشم، زه پښتو لوستلی نشم. دا انتهایي غلط تاثر دی. د غني خان پوهې دپاره لازمه ده چې مونږ د خپلې ژبې سره مینه وکړو. که پښتون د خپلې ژبې سره د پښتو سره مینه وکړي نو د غني خان پیژندل ډېر آسان دی. د غونډې په پای کې مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو غني خان ته د پیرزونو ترڅنګ خپل کلامونه هم واورول. لاړ شه د مغولو تاریخټو ته دې ووایه یو دې د خیبر نه تر کابله پښتانه ماښام د لوبو سلسلې چې به هغوی وړاندې کړې یاد دې شي نښې به مو څومره په تازۍ وړاندې کړې. خپل به مو اختیار وي د جنت په پاکه خاوره ټولې به پښتو وایي غلمان به پښتانه که شاملې سوچت دي صاحبا د شعور دیوی عدت دي صاحبا